ښاغلی اجمالي صاحب د کاروبار لپاره تعویض کول جایز دي او که نه جایز دي؟ که د شریعت پر وړاندې دې ته زموږ پوښتنې ته جواب راکړي، ډېره مهرباني به وي. السلام علیکم. مور جانې ستا په جدایي راته جهان شو بدل، ای مهربانې مورې ماته مې ځان شو بدل، ای مهربانې مورې ماته مې ځان شو بدل. مور جانې ستا په جدایي راته جهان شو بدل، ای مهربانې مورې ماته مې ځان شو بدل، ای مهربانې. د تعویض مسلو باندې په ګڼو خپرونو کې زه غږېدلی یم. په دې کې شک نشته چې د الله رب العزت کلام ټول برکت دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لارښوونې د برکت نه ډکې دي، خو هغه چاته ورشئ چې هغه واقعا د الله په کلام او د رسول الله په حدیثو باندې پوه شي، چې هغه داسې یو څه تاسو ته ولیکي چې واقعا د ستاسو کورنۍ او د ستاسو کاروبار کې برکت الله رب العزت واچوي او دعا د برکت هم دروښي. دا نه چې هغه غریبان د سرکو په غاړه باندې ناست دي چې هغه نه د دین نه خبر دي او نه د اسلام نه خبر دي، نه د مانځه نه خبر دي او نه د روژې نه خبر دي. مسلمان خو پرېږده چې حتی هندوانو ته ناست دي د هغو نه تعویضونه اخلي، دا بیا مسلمان ته شرم دی. ځکه که هغوی په دې کارو پوهېدلی نو د هر څه نه به یې مخکې ځان ته د برکت د کاروبار تعویض کړی وی چې غریبان د سرک غاړې نه اوچت شوي وی، یو دوکان خو یې پیدا کړی وی.